موسهي ولسوالۍ له خاک جبار او د لوګر له محمد اغې سره پولې لري او اکثر وخت به یې په اوسېدونکو جګړې بمبارۍ او چاپې روانې وي. موسهي د کابل په کچه هغه سیمه وه چې د چریکي جګړو او چاپو له امله یې شهرت درلود. دا سیمه د تېر حکومت قطاعاتو له مرکزونو سره نږدې وه، خو تګ راتګ ورته له دې امله محدود ترسره شوی چې ډېری وخت پکې د جګړو بمباریو او چاپو په ویره ژوند شوی. په موسهي کې جګړو ګڼ کلیوال قرباني کړي او د تیرو لسیزو جګړو له امله پکې د ځوانانو لپاره ځانګړې هدیرې رامنځته شوي. په دغه سیمه ډېری مرګ ژوبله د چاپو له امله وه او ګڼ کسان په خپلو مینو کې وژل شوي. په دغه کور کې د کورنۍ سرپرست چې د ښوونځي استاد و په تیرو چاپو کې وژل شوی او ترې پاتې یتیمان یې بې سرپرسته پاتې دي. دلته د کلیو په اکثرو خونو کې دننه د وژل شویو سرپرستانو یوازې یادونه پاتې دي او کورنیو یې د اوسېدو په خونو کې دننه پرې د یاد څلي رامنځته کړي. د دغې کورنۍ سرپرست په همدې کوټه کې وژل شوی او دوی هم د یاد په پار پرې په خونه کې دننه زیارت رامنځته کړی. په موسهي کې ژوند تر ډېره قربانیو سره مل تېر شوی او د دغې ولسوالۍ هره سیمه کې د تیرو جګړو او ناخوالو نښې او یادونه پر ځای پاتې دي.